که موږ او تاسې لږ له خیالي ژونده راووځو او د واقعیتو په نړۍ تمرکز وکړو نو له شک پرته دا به راته معلومه شي چې د دغسې کوډلو خاوندان چې تاسې زما تر شا ګورئ نسبت هغو خلکو ته چې په ډیرو مجللو لوکسو او مفشنو ودانیو کې اوسي ډیر روحي سکون او آرام لري. زه ډیر داسې خلک پیژنم چې ډیرې سرمایه او ډیرې پانګې لري مګر د شپې د خوب لپاره ګولۍ او ټابلیټونه استفاده کوي، یعنی خوب ورته په اسانۍ نه ورځي. هغه خپل جنجالونه او خپل ستونزې لري، موږ او تاسې خپل جنجالونه او خپل ستونزې لرو. یعنی هغه خلک چې زموږ او ستاسې په نزد یا د ټولنې د غریبو خلکو په نزد ډیر خوشاله او ډیر په سکون کې ښکاري، که چیرې موږ او تاسې د هغې واقعي ژوند ته ننوځو نو ممکن هغې له موږ او تاسې ډیر جنجالونه ولري. استاد الفت وایي په دې دنیا کې هر څوک خفګان لري، تشویش لري، ستونزه لري، مګر د لویو خلکو، لویو انسانانو، سرمایه‌دار خلکو، پانګوالو تشویشونه چې دي نسبت غریبو خلکو ته په هماغه اندازه لوی دي او د غریبو خلکو تشویشونه نسبت سرمایه‌دارو ته یا لویو خلکو ته کوچني دي. نو په همدې خاطر باید موږ او تاسې په اوسني ژوند راضي شو او خوشحالي یا پر سکونه ژوند په ډېرې سرمایې او په ډېرې پانګې پورې ونه تړو. تاسې وګورئ دغه خلک چې دلته په پټیو کې کار کوي، په خپلو ځمکو کې کار کوي، د ورځې خولت وایي، هغې ډېر په اسانۍ سره د شپې د خوب غېږې ته ورځي. مګر داسې خلک چې هغې ټوله ورځ په راحت باندې تېره کړي، ټوله ورځ په سکون باندې تېره کړي، ممکن هغې ته په اسانۍ باندې خوب ورنشي. الله تعالی جل جلاله کله چا نه یو نعمت اخیستی ده نو بل نعمت یې ورکړی دی. نو په همدې خاطر باید موږ او تاسې د الله تعالی جل جلاله په انصاف باور ولرو او خپله خوشحالي په ډېرې سرمایې پورې ونه تړو. زما په نظر هغه خلک ډېر خوشحاله او پر سکونه دي چې هغې قناعت کړی ده. که قانع سړی په دغسې کوډله کې هم واوسي نو هغه به په خپل ژوند کې ډېر خوشحاله او ډېر پر سکونه وي.